خوست کې د لوړو زده کړو د یوې بلې مؤسسې فعالیتونو پیلېدنه. خوست کې د بایزید روښان د لوړو زده کړو مؤسسې له لوري په ستوماتولوژی برخه کې خپله څانګه د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانستله. د محصلینو په خبره اساسي موخه د څیړنې اکاډمیکو خدمتونو له لارې د متخصصو ژمنو کادرونو روزنې پرمټ هیوادوالو ته خدمت وړاندې کول دي. موږ په پوره معنا د لوړو زده کړو وزارت د ټولو معیارونو پابند یو. دلته د روغتیایي علومو 2 کلن انسټیټیوټونه موجود دي چې دغه 2 کلن انسټیټیوټونه صرفاً د خوستیو ځوانانو لپاره د نیمه لوړو زده کړو فرصت برابر کړي. له بله پلوه ستوماتولوژي پوهنځی د خوست ولایت نه په دولتي پوهنتون او نه هم په خصوصي پوهنتونونو کې شتون لري او د همدې وجه ده چې خوستي ځوانان د خوست سربیره په کابل، ننګرهار، لغمان، کونړ او ځینې نور ولایتونو کې د ستوماتولوژي په برخه کې په تحصیل باندې بوخت دي. د دې لپاره چې د خوستیو ځوانانو دغه هیله پوره شي، دوی وکولی شي د مسافرۍ څخه بچ شي، دوی وکولی شي چې په کمو مصارفو باندې تحصیل وکړي. نو په همدغې نیت مو د خوست ځوانانو لپاره د ستوماتولوژي پوهنځی پرانیست. بل لوري ته ډیری دا ډول علمي بنسټونه په فعالېدو سره خوښي څرګندوي او هممهاله پر نړیوالو معیارونو د خدمتونو د وړاندې کولو غوښتنه کوي. دوی د مسؤلینو هغه کیفیت لوړونه کې باید زیاته برخه واخلي ځکه چې په خصوصي پوهنتونونه بیخي زیات دي په هیواد کې او خاصتا په خوست کې هم شته، خو هغه کیفیت چې دی په هغه لیول نه دی چې په کوم لیول خلک غواړي. او بل د پیس په ستونزه هم بیخي زیاته ده. د استادانو په جذب کې باید دوی ډېر دقت وکړي ځکه هغه استادان باید دوی جذب کړي چې هغه علمي کادرونه وي، یعنې په رښتیني ډول ښه استادان وي او کادري په قدر پرېښ شوي، نه داسې یوازې چې دوی په نوم استادان جذب کړي. غوښتنې هم دغه دي چې باید د محصلینو لپاره باید استادان او همدغسې نورې علمي برخې باید ښه منظمې کړي تر څو محصلین ښه استفاده ترې وکړي او ټولنې ته د خدمت جوګه وګرځي. په خوست کې د بایزید روښان د لوړو زده کړو مؤسسه خپل فعالیتونه داسې مهال پیلوي چې په یاد ولایت کې پر دولتي سربیره بېلابېل خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسو له لارې فعالیتونه کوي چې پرمټ په زرګونه محصلین پکې پر زده کړو بوخت دي.